د افغانستان خصوصي سکتور اوس په سیمه کې یو پیژندل شوی سکتور دی. موږ تقریبا په یوه جنس کې چې هغه چرګان و تقریبا ستاسو د شورای عالی اقتصادي د راتګ در مخه یا د امارات اسلامي افغانستان در مخه تقریبا موږ اضافه در 280 میلیونه ډالر واردات درلودل. دا واردات تقریبا اوس 6 لکو ډالرو ته راغلي دي، یعنی چې اوس هم په دې کې زموږ او د جناب وزیر صاحب محترم او د درنو صنعتي همکارانو تجارتي همکارانو په همکارۍ باندې دا بهیر نور هم راکمیږي، انشاءالله صفر ته به ورسیږي. کوشش پر دې روان دی چې څنګه د افغانستان اقتصادي لوري د افغانستان د تجارانو هغه څه چې د دوی په وس کې پر هغه باندې انشاءالله یو ګام په ګام ستاسو سره انشاءالله ملاتړ وکړي او څه رقم پر هغه ګام باندې ګام کړي چې د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم او ستاسو هدایت انشاءالله موږ پر هغه ګام باندې ولاړ یو، په دې کې به خپل ملاتړ در سره کوو. د خصوصي سکتور د ملاتړ دپاره دا صندوق د خصوصي سکتور لخوا څخه بیرته د خصوصي سکتور ملاتړ صندوق دا یقینا په د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې منځته راځي. یقینا چې د افغانستان بودیجه څه وخت چې دغه د لقدر امیر المؤمنین حکم رالی، څه وخت چې موږ خپله جلسات وکړه د افغانستان ټول خصوصي سکتور چې په هغه کې موږ هم غړیتوب درلودی، په دې موږ وتوانیدو چې واقعا د افغانستان بودیجه په اوسني شرایطو کې چې بعضې دنیاوالو شا ګرځولې د افغانستان ته تقریبا په دې خاطر نسي کولی چې موږ ټوله بودیجه پوره کړو. نو لازمه ده چې د دې دپاره یو داسې صندوق جوړ سي چې موږ په ډېرو بنادرو کې مشکلات لرو، باید هغه مشکلات ته مابین څخه یوسو او هغه نور مشکلات چې خصوصي سکتور لکه تاسو یادونه ورته وکړه پر هغه باندې به انشاءالله ملاتړ کیږي او انشاءالله د دې دپاره به دا مصرفیږي. څو شیان دي چې لازمه ده چې ستاسو څخه مننه وکړو، هغه لکه تاسو وکړه د اسنافو د مالیاتو معافول دا یو ډېر مهم رول لري د هېواد په اقتصادي رشد کې. واقعا دکانداران په عذاب وو، هر څوک ورته نن مالیه 10,000 ته نن 60,000 ته دا په عذاب سو. زه هم دا یو ډېره لو او مؤثره د جرایمو مالیات معافېدل دا هم مهمه خبره ده. ولې کوشش مو یو خاص مو ستاسو څخه جناب جمله صاحب معظم دا دی موږ کړی دی چې دغه زموږ مالیات چې دي چې دا په ګمرکاتو کې نور نقد واخیستل سي، نور د دغه څخه چې دا زموږ ته بررسي کیږي او په دې کیږي. یقینا درته وایم ټول خلک ناست دي، تجاران به ټوله ناست دي، مشکلات لرو. موږ ورته ویل چې 6% دي، 2% نور په 8% جناب الکوزی صاحب معظم ته تشریف لري سخي صاحب ته موږ ورته ویل چې په 8% کو خدا په ګمرکاتو کې زموږ ته نقد واخلي چې هره ورځ موږ ځو راځو، نن 12 ولې نن 12 ولې. په دې باره کې هم ستاسو یو خاصه توجه غواړي. فکر کوم چې دا ښه مبلغ دی د خصوصي سکتور د ملاتړ د صندوق لپاره. انشاءالله دا ښه ملاتړ دی. انشاءالله موږ د افغانستان د اسلامي امارت سره په ټولو پروژو کې به انشاءالله پوره همکاره یو او زه د افغانستان د ټول خصوصي سکتور څخه مننه کوم چې ستاسو د هر غږ داسې لبیکه کړي. څه وخت چې تاسو جلسه وکړه موږ ته په مطبوعاتو کې راورسېدي، ټول خصوصي سکتور په کار سوی دی، سیلابونو ته یې کومک کړی دی، زلزلو ته یې کومک کړی دی، په ټولو شاله کې چې هغه وس یې سوی دی خپل وس یې نه دی سپمولی.